ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر غني وایي په اوسني حاکمیت کې به افغانستان ته ورستون نشم، خو یو شرط لرم چې ډېر ژر به هم ورستون شم که طالبان یې ومني. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. محمد اشرف غني په اوسني حاکمیت کې افغانستان ته نه ستنېږم. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په اوسني وضعیت کې به افغانستان ته ستون نشي. ښاغلی غني له پی بي اس شبکې سره په مرکه کې زیاتوي، نه یوازې دا چې له افغانستان نه هیڅ پیسې نه دي وړي، بلکې په دې هیواد کې شخصي شتمني هم لوټ شوې ده. مخکینی ولسمشر اشرف غني له بي بي اس شبکې سره په مرکه کې ویلي هغه تروریستي دقې له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو دفاع ته ژمن و او نوموړی د هیواد د مشرتابه وروستی کس و چې له افغانستان نه وتلی دی. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي زه به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هیواد ته ستون نشم، خو خوښ به وم چې د یو افغان په توګه داسې افغانستان ته ستون شم چې هر افغان ته ارزښت ورکول شي، داسې ځای ته چې افغان ښځې، ځوانان او بېوزله افغانانو پکې ونډه ولري او بالاخره موږ داسې ثبات ته ورسیږو چې تر اوسه موږ ته نه دي راکړل شوي. ښاغلي غني ټینګار کړی له داسې شرایطو سره مخ شو چې په قربانۍ ورکولو سره یې جمهوریت نشو ژغورلی او دا ادعا کوي چې په افغانستان کې به شخصي شتمني لوټ شوې ده. له ځان سره یې خو پیسې هیڅ هم نه دي وړي. ښاغلی غني وایي دا پر ما لګول شوي تورونه دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.